د زنانې سره که سره یي که سپین یي که استعمالوي که نه استعمالوي په دې کې زکات شته. دا ډېره ضروري مسله ده. د هغو غاړې پې بندېږي ځکه ډېر خلک بیخي دا نه خوښوي چې زنانو ته سره زر ورکړي. اکثره زنانې مړې سي خوارانې خو د الله بیته د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه یې نه یې لیدلې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم ورحمت الله. مسلمانانو ورونو، یو د زکات په باره کې دا ډیره مهمه او ضروري خبره ده چې له زنانو سره ګڼېږي. سره زر یې ورسره، سپین زر یې ورسره. په دې کې خو د مذاهبو اختلاف ده، خو د موږ د حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په مذهب د زنانې سره که سره یي که سپین یي که استعمالوي که نه استعمالوي په دې کې زکات شته. دا ډېره ضروري مسله ده. د هغو غاړې پې بندېږي ځکه ډېر خلک بیخي دا نه خوښوي چې زنانو ته سره زر ورکړي. هم دا د کشکې داسې یو رواج جوړ شوی وای اکثره زنانې مړې سي خوارانې خو د الله بیته د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه یې نه یې لیدلې. داسې یو رواج کشکې جوړ شوی وای. خدای پاک دې ټولو ته توفیق ورکړي چې کوم مهر یې د زنانې دغه مهر څخه که د حج اندازه نه وي د عمرې اندازه 3 لکه او 4 لکه روپۍ دا ورته کېښودل شي او په دې باندې عمره خو خامخا پې وشي چې دا د زنانې د هدایت سبب ګرځي، له دینه سره د یو ژور تعلق سبب ګرځي چې حرمین شریفین وویني، د الله تعالی د مبارکې بیتې دیدار وکړي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روضې دیدار وکړي. دا یې د دنیا د هدایت سبب ګرځي. دغه زنانې بیا الله جل جلاله ډېر برکتونه د اولاد نیکي دا ورته نصیب کوي. نو دې شي ته توجه پکار ده. او که کومه زنانه دا شیان لري بیا له ښو علماو له مفتیانو څخه پوښتنه وکړي. هغه بیا چې څه زر یې سپین او زر یې او څه سره او څه روپۍ دا بیا ټول سره یو ځای کېږي. له ښو علماو پوښتنه وکړي، هغه د نصاب اندازه د زکات اندازه ور وښیي. مسلمانانو دې شي ته توجه وکړي. دا خو د موږ تاسې د زکاتو حال داسې مسلمانان دا فرضي زکاتو کې کمزوري دي. د موږ تاسې د دې مبارک دین داسې زبردسته سخیان خلک الله تعالی پیدا کړي دي. یو عالم قصه لیکلې ده، یا 3 نفره په حرم شریف کې ناست وو، سره اختلاف یې شو چې په دې زمانه کې تر ټولو لوی سخي څوک ده. یو ویلي چې لوی سخي عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه ده. بل ویلي چې لوی سخي دا قیس بن سعد رضی الله عنه ده. دریم ویلي چې عرابه اوسي رضی الله تعالی عنه دا سخي ده. نو هر یو چې کوم چاته عقیده لره د هغه د سخاوت دلایل ډیر وویلي. په دې مابین کې د دوی غږونه سره پورته سو. اخر یې دا فیصله وکړه چې هر څوک کوم سړی سخي بولي دی دې هغه ته ورشي او دا دې ورته ووایي چې زه مسافر یم او د ما خرچه تمامه سوې ده چې هغه له ده سره څنګه معامله کړي. نو چا چې عبدالله بن جعفر صاحب سخي باله هغه ته ورغی، دروازه یې ور وټکوله، ورته وویل زه مسافر یم، خرچه مې تمامه سوې ده، نو تا ته راغلی یم، څه همکاري را سره وکړه. عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې په یوه ښه آس باندې سپور و، چیرې روان و. له دې آسه کته سو، اتې ده ته وویل چې واخله په دې آس باندې سپور سه. او ورته ویې ویلې چې په دغه خورجین کې یوه تیله ده، تیله یې مو تاسې بولو، په دې کې څه نغدې روپۍ دي، هغه روپۍ به هم د تا خرچه چې در سره واخله. او یوه توره کې پرته ده، ګوره چې داسې معمولي یې ونه بولې، دا د ما د نیکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه توره ده. سړی روان څه په هغه اس باندې توره یې ور واخیستله، تیله چې خلاصه کړه، په هغه کې 4,000 دیناره وو او یو څو ریشمین څادرونه وو او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه توره وه. او هغه کوم سړی چې قیس بن سعد ته عقیده لرله هغه ته ورغی. هغه د قیس بن سعد یوه مینځه وه،
دې مینځې ورته وویلې چې تا څه کار ده سړیه؟ ده ورته ویل زه مسافر یم، خرچه مې ختمه سوې ده، د ده یو څه کومک غواړم. مینځې ورته وویلې چې اوس خو نو دی ویده ده، دا خو یو کمزوری کار ده، دې لپاره زه نه راویښومه. قرار یې یوه تیله ورته راوویستله چې دا در سره واخله، په دې کې 200 دیناره دي، او داسې وکړه چې زموږ په دا څنګ کې دا بل کور کې زموږ د قیس بن سعد وخان دي، چې کوم یو د تا خوښ وي هغه در سره واخله او په هغه باندې روان شه. دا سړی خو ورغی، هغه 200 دیناره تیله یې م راواخیستله، یو وکې م له ځانه سره روان کړ. څه وخت بعد قیس رضی الله تعالی عنه راویښ شو، دا مینځې ته یې وویلې چې څه قصه وه؟ هغې ورته وویلې چې دغسې سړی راغلی و، بس ما ته نه راویښولې، یو 200 دیناره مې ورکړه. ده ورته دا خو دې ډېر ښه کار کړی ده، کشکې زه دې راویښ کړی وایه چې ما له ده سمه پوښتنه کړې وایه چې د ده ضرورت و حاجت په دغه پوره کېږي که نه پوره کېږي. ارمان مې ډېر شو. هلته عرابه اوسي رضی الله تعالی عنه ته هغه خپل یو معتقد ورغی، هغه ورته وویلې. په دې وخت کې عرابه ډېر سپین ږیری و، سترګو باندې م ضعیفه سوی و، ښه یې نه لیدل. 2 مریونه یې و چې جومات ته په هغو به یې لاس واړاوه، بس بیا به د هغو په ملګرتیا باندې به تر جومات ته ځان رساوه. هغه په دغه حالت کې چې په 2 مریو یې لاس اړولی د مسجد ته روان ده، سړی ورته ودرېده چې مسافر یم، خرچه مې ختمه سوې ده. عرابه په دغه وخت کې د خپلو مریو په غوږو باندې چې لاسونه ایښي وو، لاسونه یې پورته کړو او په زور یې دا غږ و اواز وکړ چې د ما خو نور مال او دولت دا ټول د الله په لاره کې خرڅ کړی ده، دغه 2 غلامان دي چې مال مانځه ته بیایي، دا دواړه یې د تا ای مسافره بس در سره وایخله، خپل ضرورت پرې پوره کړه، که یې خرڅوې او که ته په دوی باندې خپل خدمت کې. اتیا قرار لاسونه په دیوال باندې ولګول، داسې له دیواله سره روان و، ځان یې مسجد ته ورساوه. په دې وخت کې نو دا 3 سره نفر بیرته مسجد ته رالو او د چاته چې عقیده لرله چې څوک ډېر سخي ده، دا بیانونه یې سره وکړو. نو د هر یو په باره کې دا معلومه شوه چې هغه ډېر زبردسته سخي ده، خو تر ټولو غټ سخي نو دوی فیصله وکړه چې دا عرابه ده، ولې هغه په دغه سپینګیرتوب کې هم له ټوله ماله ځان خلاص کړی ده، او دغه 2 مریونه چې دی جومات ته ولې ورپاته دي، هغه هم دغه مسافر ته د خرچې لپاره ورکړه. الله جل جلاله د هر مسلمان ته د الله په لاره کې په ښه نیت و اخلاص چې له ریا خدای ساتلی، له غلطه نیت او له غلطه سوچ یې ساتلی، د ښه مواسات له مسلمانانو سره همکاري مو همدردي توفیق ور په نصیب وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.